أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة دوما سپارہ آیت نمبر 175 الله سبحانه وتعالى فرمای أولئك الذين داها غخلقت اشتروا الضلالة شوى غستل گمراهی بالهدى د هدایت په مقابله کې والعذاب وذاب واغستل بالمغفرة د بخنې په ځای باندې فما أصبرهم پس خبر دی ته د صبر توفیق ورکو علی النار د جهنم په اور باندې یعنی څه چیز دی له حوصله ورکړه د صبر کولو د جهنم په اور باندې ذالک دا په دې وجه باندې بین الله بشک الله تعالی نزل الكتاب نازل کړ کتاب بالحق پر اختیار سره وان الذين بشک خلق اختلافو چې اختلاف کوي فی الكتاب په کتاب کې لفی شقاق دی په ضد کې دی بعید ډیر لري یعنی دی د مخالفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر لري تری دی دیو جن دی دا کتاب هم نه مني او پیغمبران هم نه مني لیس البر ندنی کی ان تولوا دا چې واړوي تاسو وجوهکم خپل ماهونه قبل المشرق په طرف د مشرق والمغرب یا مغرب طرف ته ولكن البر لیکن نیکی دا من آمن بالله چا چې ایمان راوړلو په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې والملائکه په فرشتو باندې ایمان راوړو والکتاب او په آسماني کتابونو باندې والنبیین او په پیغمبرانو باندې وآت المال او ورکوي خپل مالونه علی حبه د الله د رضا لپاره یا درله د ویخه علی حبه د معنی دی د الله په مینه کې یا دا چې د زړه د محبت نه چې دینه د مال دی ورکوي دړه پر رضا باندې سره ذوی القربى رشتہ دارانو ته والیتاما یتیمانانو ته والمساکین او غریبانانو ته وابن السبیل او مسافرو ته والسائلین او سوالګرو له ورکوي وفي الرقاب او د سټونو په آزادولو کې ورکوي یعنی د غلامانو د آزادولو لپاره واقام الصلاة او منځ قائموي د منځ پابندي کوي وات الزکات او زکات ورکوي والموفون او پوره کوي بیا د خپل وعده اذا عهدوا چې کله وعده وکي والصابرین او صبر کوي فی البأساء د تنگ دستی په وخت کې والضراء او د سختۍ په وخت کې وحین البأس او د جنگ په وخت کې اولئک الذین دا خلق صدقوا چې دی رښتینی دي و اولئک هم دا خلق هم المتقون دا پرهیزګاران دي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو کتب علیکم القصاص فی القتل فرض کړی شوی دی په تاسو باندې قصاص بدله غستل فی القتل هغه څوک چې وجلی شي الحر بالحر د آزاد په بدله کې به آزاد وجلی کیږي والعبد بالعبد د غلام په بدله کې غلام والانثى بالانثى د زنانه په مقابله کې زنانه فمن عفی له پس چاته چې معافي وکړي شي من اخیه د هغه مقتول ضرور د طرف نشین د شي نو فتباء بالمعروف پس دی به تنه مطالبه کوي په خطرې کې سره و اداء الیه او دوی د تبور کولی د مال به احسان په صحیح طریقې سره مطلب دا دی چې کوم ادایګي دوی ته کولی چې چا سره روغه شي د په خط شان به ادایګي کوي ذالک تخفیف من ربکم دا سانتیا د طرفه درف تاسو ورحمه او د الله مهربانی ده فمن یترا پس چا چې تجاوز کو زیاتې او کو بعد ذالک رسته د دینه فله پس د پر عذاب علیم عذاب به درناک ولکم فی القصاص استاد د پر په دې قصاص قانون کې حیات ژوند یا اولی الالباب ادا عقل خوندانو لعلکم تتقون دې د پر چې تاسو متقیان شی بچ شی د ګناهونو نه صدق الله مولانا العظیم